ګرانو لیدونکو السلام علیکم. ستاسو پام راړوم د نن ورځې تازه لنډو مهمو خبرونو ته. پیل د عبدالله او غني له هوکړې کوو. تېره ورځ د ولسمشر محمد اشرف غني او عبدالله ترمنځ سیاسي هوکړه لاسلیک شوه چې له مخې یې عبدالله د مصالحې شورا د مشر په توګه وټاکل شو او ملګري به یې د کابینې برخه وي. جمعیت ګوند د ولسمشر غني او عبدالله ترمنځ له سیاسي توافق سره مخالفت ښودلی. جمعیت ګوند وایي چې دوی د نظام د تغییر په تړاو خپلې مبارزې ته ادامه ورکوي او دا حکومت په رسمیت نه پیژني. د عبدالله او غني هوکړې ته د نړیوالو غبرګون امریکا، هند، کاناډا، ایران، پاکستان، سعودي عربستان، ترکیې، چین، اروپایي ټولنې، ملګرو ملتونو، ناټو او ګڼو نورو هیوادونو بنسټونو د عبدالله او ولسمشر غني له سیاسي هوکړې هرکلی کړی. سهیل شاهین په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین په خپل ټویټر لیکلي په کابل کې چې سره روان دي د پخوانیو ناکامو تجربو تکرار ده. ذبیح الله مجاهد د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې د عبدالله په مشرۍ د مصالحې شورا په رسمیت نه پیژني. دوی وایي له عبدالله سره به په دغه چوکاټ کې خبرې ونه کړي. ولسمشرۍ ماڼۍ په خپره کړې اعلامیه کې ویلي چې عبدالله به د سولې اړوند مسایلو کې د هیواد دویم شخص وي، خو په نورو مسایلو کې به امرالله صالح د هیواد دویم شخص وي. شیر عباس ستانکزی د طالبانو د مذاکراتي ټیم مشر ملا عباس ستانکزی ویلي کله چې له افغانستان امریکایي ځواکونه ووتل په لومړي سر کې به افغان حکومت ړنګوي. نوموړي ویلي هیڅ وخت به اوسنی نظام ونه مني او نه به ورسره خبرې وکړي ځکه دا نظام کافرانو جوړ کړی دی. احمد ضیا سراج د افغانستان د ملي امنیت مشر احمد ضیا سراج وایي داسې اسناد او شواهد لري چې ښیي په هیواد کې د داعش ډلې پاتې جنګیالي له وسلوالو طالبانو او حقاني شبکې سره یو ځای او په همغږۍ فعالیت کوي. حسینه صافی د جمهوري ریاست د حکم په اساس اغلې حسینه صافی د ښځو چارو وزارت د سرپرستې او نومان وزیري په توګه وټاکل شوه او په هیواد کې پر کورونا داخته کسانو شمیر اوه ته ورسید. عامه روغتیا وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وبا 408 نورې مثبتې پیښې ثبت شوې. ډاکټر خوشحال نبي زاده د کابل د عامه روغتیا رئیس ویلي چې د اختر لمونځ ترسره کول او اختر مبارکیو لپاره ګرځېدل په اوسنیو شرایطو کې د ډلهییزې ځان وژنې په حکم کې راځي. او وروستی خبر دا دی چې د افغانستان سوداګرۍ او صنایعو خونو چارواکي وایي چې په نږدې ورځو کې به د چابهار بندر له لارې د افغان سوداګرو 150 ټنه وچه میوه هند ته صادره شي. په هر حال دا و د نن ورځې تازه لنډ او مهم خبرونه. تر بیا چې ستاسو چوپړ ته راځم په لویو بخښونکي خدای مسپارم. د الله په امان.